بسم الله الرحمن الرحیم. په سوره مائده کې شي الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعدلوا هو اقرب للتقوى. ترجمه: عدل او انصاف وکړئ، دغه خبره ډیره نږدې ده تقوا ته. حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ وایي چې د ما پلار ماته یو عطیه راکړه، یعنی یو شی راکړل، نو د ما مور وویلې چې په دې باندې چې تر څو ته د الله رسول ګواه نه کړې جوړ، زه به خوشحاله نه سم. چنانچه د ما پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر سول، نو علیه الصلاة والسلام پوښتنه ترنه وکړه: آیا تا خپل ټول اولاد ته په داسې رقم سره عطیه ورکړې ده؟ ده په نفي کښې جواب ورکړل چې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله نه وویریږه او د اولاد په مابین کښې انصاف وکړئ، او یې فرمایل چې زه په ظلم باندې ګواه نه جوړېږم. صحیح بخاري و مسلم، تفسیر مسجد مکی، صفحه نمبر 288.